د سحر د منځه باره کې او د جمع نه بعد چې کوم مسنون او مستحب اعمال دي دغه سلسله کې زموږ خبرې روانې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د سحر منځنه بکله فارغ شو نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بارک بخاری شریف کتاب و تعبیر رؤیا کی دا حدیث ته چې پیغمبر د خدای و خپل ملګرو صحابه کرامو تمخ راوړل ناس بو حضرات صحابه کرام په مسجد کې پیغمبر پاک تپوس بو کلا کلا هل رأى منكم الرؤيا ليلة بیگا شپا تاسو چا خوب خو ندی لیدلی که چا با خوب لیدلیو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې به وړاندې که حضرت به تعبیر ورکو او کله با چې حضرات صحابه خاموش شو نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم با خپل که خوب لیدلیو نو هغه به ویلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب وحوا د عام خلکو خوب نو دیو جنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب داسیو چې سترګې به پټېدي او زړه به بیدارو. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیتو. کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب نو لیدلی صحابه و بنو لیدلی نو بیا به یو صحابینا د تیر زمانه د جاهلیت د وخت خبرې اورېدلې کله کله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته غوږ نیولی دا ناس تبع عموما د اشراق د منځه پورې وه او په دې ناسته کې به ذکر و تلاوت به و دعاګانې به وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه به صحابه کرامو ته. په دې وجه مسلم شریف کې راغلی دي پیغمبر پاک بچ د سحر د منځه نه فارغ شو نو پرلت به واله کان علیہ السلام اذا صلى الفجر تربع د سحر مون به چې کله وګو نو پرلت به ولا بغځه بکې نشو. اوس زمونږ استادو د پارم دا مستحبه او ډیر افضل طریقه ده چې ترسو نور نه راختلې چې موږ تاسو په تسبیحاتو کې اذکارو کې د الله رب العالمین په یاد کې دا وخت تیر کو نو دې سره بم په ژوندۍ کې عمر کې اعمالو کې برکت او آخرت بم روخانه. د سحر او د مازیګر دا وختونه چې دي سار مون نرستو تر نور خاطه پوری مازیګر مون نرستو تر نور پریواته پوری د صحابه کرامو زندگی د تابعین ژوند چې وګوري دا د دې په دې تسبیحات او اذکارو کې تیر شوی دی او هغه د دې ډېر اهتمام کړی دی. موطا امام مالک کی روایت ته حضرات صحابه کرام به چې د سحر د مونځ نه فارغ شو د سید مازیګر نو په خپل ځایونو باندې بناستو او لګ اواز سره به د الله ذکر کو داسې طریقه باندې چې د هغې د ذکر د اواز به داسې راتلو لکه د شاتو مچۍ چې بنګي. نن زموږ استاسو جماعتونه هغه د دې اعمالو نه خالی دي چې یو سړی جماعت ته راشي او د قرآن نه رالي د سره وخت یې او د توبه نو باسي په صدق الله ته په صحیح معنا متوجي کیږي نه دا ډېره کمزوري ده. شیطان انسی او جنی لګیا دی د مسلمانانو د عبادت وختونه
او د عبادت ځایونه شاړی خرابوي. دیو جن عالمانو لیکلي چې یو سړی په ذکر کې لګیاو یا په تلاوت کې لګیاو او یو سړی راځي د په ذکر کې خلل اچي یا په تلاوت کې خلل اچي او دا هغه سړی چې د باندې د خدای غضب دی. دا نه خلک چې په دې سړی باندې د خدای قهر دی ځکه د الله نه خلق د الله د یاد نو د الله د بندګۍ نه خلق وباسي. په دې وجه دا زندگی ختمیږي روانه ده. نن د دې وخت قدر پکار دی. د دې یو منټ ډېر لوی قیمت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې د سحر منځو کې او بیا په خپل ځای باندې کینی او د الله ذکر کوي د الله یاد کوي تر دې چې نور روخیږي 2 رکعات منځو کې الله تعالی دې بنده ته د پورا حج او عمره ثواب ورکړي. کان له کاجر حجه و عمره وی بده د پاره د حج او د عمره ثواب تامتن پورا حج او عمره. بهتر دا چې سړی د سار منځ کې باغځه کینی بالکل اس بدی حدیث باندې خو که چرته کې دی جمعات کې دن نو مسجد کې بیا هم په دې سنت او عمل راغی خو فضل خبره باندې کوي لا یعنی به فعلی خبره باندې کوي. کله ضرورت خبره چرتراله شدید ضرورت اهم اجازه شته او د ټولو نه بهتره طریقه دا ده چې سړی د سحر د فرض او د اشراق په منځ کې د خپل ژبې ډېر خیال وساتي. یو فضل خبر هم پکې ونی دا ډېره بهتره طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د غریب خلکو حج دی عمره ده آسان ده او بیا د دینم زیات ثواب هغه په ادریو کلماتو کې لري سلورو کلماتو کې چې درې ځل ویل کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وا پیغمبر پاک سحر د کور وته آیت ګټ کی پراتو پاغي باندې ذکر کوم مونږ چې دا تار کې دانیه چوری دا تسبیح دا بی بنیاد نه دي. دا غیر پر اصل دار چې صحابه کرامو په ګټ کو ذکر کړی دی. ابو هريره رضی الله عنه سره یو لوی بوجګي و او به کې بزرګونو ګټ کیو دب اړول او وینځي به بیا غ بوجګي ډکولا دب اړول خادم هغه بیا ډکول. نو جويريه رضی الله تعالی عنها ذکر کړي پیغمبر پاک د کور نه تشریف یوړو بهر لاړو واپس راغی رسی کچا غرمه بوا اغا اقا شانتی ناستا و ذکری کو خلل بگیلانو راغلی پاسی دلی نوا. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دی بی بی نا تپوزو کو چی زد لمت ناستا وی او ذکر دی کو پا دی گٹ کو باندی تا آغا چی ناستا وی پاسی دلی نی اغیو تا ارزو کا او دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زه چې هغه ناستو بیا نیم پاسې درې آقا مدنی صلی الله علیه وسلم متو فرمایل زه چې د کور وتم ما یو څو ټکي ویلو درې ځل ستا د سحر نه تر دې یولسو لسنیمو بجو پورې دا ناسته چې دا څونه مسلسل ناسته ده او ذکر دی د هغې ثواب ته نشي رسېدی. ما درې ځل یو څو ټکي ویلي دي د هغې دریو ځلو د چند کلماتو ثواب ستا د دې ټولې ناستې نه بهتر دی او زیات دی.
هغه دا الله پیغمبر دا تاسو سویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې وتم ما دا ویلو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله پاکی ویم دا الله وبحمده سرد حمد داغن سمرا عدد خلقه په دومره شمار سمرا چې الله مخلوق پیدا کړی دی سبحان دلتم بس کوم نه د الله پاکی ویم د الله ثنا او صفت کوم ورضوان نفسه سمرا چې د الله خوښه ده د الله پاکی ویم د الله حمد او ثنا ویم صفت کوم د الله د عرش د وزن په مقدار سمرا درون شي وزنه عرش بیام بسنا د الله پاکی ویم د الله حمد او ثنا ویم سمره چې د الله د صفاتونو نعمتونو د لیکلو د پاره صحیح پکار د دومره مقدار سبحان الله دا خو رسول الله مبارک کلمات ته د جوامع الکلم وای په لږ ټکی کې ډېر مفهوم پروتي سبحان الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عالمانو لیکلی دي چې د دې ثواب د اشراق نم زیات د چاش نم زیات دا د سنت او برکت دی الله دې موږ کې د سنت او تابعداري پیدا کړي موږ تاسو ارسله لګیا د ځان نه طریقې شروع کوي کنه او سنت رانه پاتېږي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل چا چې د ځان نه یو طریقه شروع کړه د سنتونو محروم شي نور فتنو سره سره ځکه چې دی بدعت او دی رواج او دی رسم د سنت زیونی او سنت بوزي الله پاک دې موږ تاسو کې پوره تابعداري د نبی کریم پیدا کړي امام ربانی صاحب مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی دی او ډېر کلک متبع سنت دی هغه وی یو ځای کې یو مکتوب شریف کې چې زه یو ځل له کټ نه راپاسېدم د خوب نه په ګس طرف راپاسېدم دا سنتونه خلاف دي په ښي طرف به راپاسې خیخ به پیدار کې ورکې نو زما خیال نو بیا سملاستم چې شیطان دوکه کړم او په ښي طرف راپاسېدم وی الله زما باطنی معارفو کې ډېره اضافه وکړه وی الله رسول ډېر لوی احسانات نن مونږ فرض قضا کوو هغه فرض په داسې ښکاره طریقه په جهر باندې قضا کوو پرېږدو چې په هغه وخت کې فرض کول ډېر اهم وي زموږ کار څه حیثیت نه لري د فرض مقابله کې به کم کار حیثیت لري مونږ ته څه احساس نه د هغه بجوان کې دا راغلی چې یو ځل لاسې ناستو یو بل بزرگ راگه فقیر اغم دلوی ده کشف و کرامت خواندو دا بزرگان چی کنا ولی را ولی می شناسه ده چه ولی ده خدایوی نو بل ولی پیجنی مونگه نه پیجنو اکثر دا نیکان صالحان پٹی دسی دوم دام کنا اخلاص نده خلقی نو ده اخپلو کی پر اخپل باب کی بیا پوئی ناغه فقیر حضرت مجدد رحمت الله علیه سره ناستو ناغه ازمکه ته توجه وکړه ازمکه او خوځیدله بس یو جوړه کېدله کی امام ربانی رحمت الله علیه پوه شو حضرت مجدد رحمت الله علیه وتو فرمایل چې زه توجه کوم نو د سرهند د دې د مړي به خدای را ژوندې کی دا الله په توفیق سره الله مال دونه طاقت راکړي دا د دعا یو قسم دی عقل خو نه مني نو ځکه خو حق ده چې کوم شي عقل مني هغه ته ټیکنالوژي وای اسنسي کرامت وای دي چې د عقل نه خلافي
هلته د عقل رسایي نه. اصحاب کهف 309 کاله ژوندي په غار کې د عقل مني اروغ رمټو یو طرف نو خراب شوی. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. مریم بی بی ته چې به موسم موي راځي دروازه بنده. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. نو دا مثالونه الله قرآن مجید کې ورګړي دي. نو امام ربانی رحمت الله علیه دی فقیر ته وایي چې الله پاک مال دومره توفیق او طاقت را کړی دی چې زه توجه وکم نو د سرهند د مقبرې د مړي بر ژوند شي. ستا دا توجه چې د ازمکه دی خوځوله او زما دا توجه چې د مړي را ژوند شي ستا په دې جیب کې چې دا مسواک دی د مسواک ته نشي رسېدلی. دا ډکه نه دی ځکه دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا سنت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دی. نو سنت د حسین شي رسېږي. په دې وجه د سنت تابعداري ډیره اهمه ده. د سنت اهتمام د سنت تابعداري دا د انسان کامیابی ده. د سارمون نرستو سنت اذکار پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې د ورځې سل پیری وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. د دې سړي ګناهونه بدنه اورجول شي اگر که د سمندر د زګ برابر. پیغمبر پاک فرمای کوم سړی چې د ورځې سل پیری وای لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سل پیری د زمکه پسر د ټولو خلکو نه زیات نیکی کوونکی دا سړی دی. یو څوک بم داسې نه چې د دې زیات عمل کړي. د سنتو برکت. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د سنتو لوی برکت دار چې دې سره سره د ریا نم بچ کی نفسانیت نم بچ کی. دیو جن علماء فقها وی په سنتو کې ریا نه راځي. دا خطر نه. په دې وجه د سنتو تابعداري په هر څه کې د سنتو لحاظ ساتل دا ډېر اهم دی. پیغمبر پاک فرمایي کوم سړی چې 2 رکعاته منځو کې نور خطیدو نرستا 2 رکعاته منځو کې الله تعالی د دې سړي ګناهونه داسې معاف کوي لکه اوس چې د مور پیدا شي. نو د دې موږ اهتمام پکار دی. حدیث قدسی کې راغلی الله تعالی فرمای اے د آدم علیه السلام زویا ته د ورځې په شروع کې ما د پاره 2 رکعاته منځ کوا د دې په منځ کې بزستا د پاره کافی کیږم. او پیغمبر پاک فرمای کم بندا چې 2 رکعاته منځ کوي 2 رکعاته نرستا د خپل وجود صدقه ورکړه. پیغمبر پاک فرمای چې ستاسو په وجود کې 380 جوړونه دي او د هر بند او د هر جوړ په ایواز کې تاسو باندې صدقه پکار ده. نو د ورځې 380 صدقې کوي. صحابه کرام ورته کړه الله پیغمبر ليس كلنا يجد ذلك 380 صدقې کول ممکن د ارچا وس کې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د دې 380 صدقو په ځای تاسو د پاره دا کافی کیږي چې نور کله روخیږي خو ګرم شي یو 2 رکعاته منځ وکړي. دلته 2 قسمه منځونه دي. یو د اشراق منځ بل د چاش. اکثر عالمانو دا دواړه یو شی دی. دغه نرمي ده زما دا خبره خوښه ده. د چاش منځ د اشراق د منځ سره کول شي. محدث العصر
حضرت شیخ مولانا محمد یونس جونپوری رحمت الله علیه انوار مشکات کې لیکلي دي چې د اکثر ډېر علماء دا رائے ده چې د سحر عمر کله راوخته 2 رکعات د اشراق مونږ کو دلته کم از کم یو 2 رکعات د چاشم کو بالکل د چاش ثواب دیږي عام د بزرګانو تعامل او د نور علماء دام دی دا مشهور خبره چې د چاش مون جدا دی د اشراق مون جدا دی دلته بیا د چاش کون کی کمیږي دغه شي اکثر خلک مصروف وي موقع نه او بل په جمع کې څه 10 مات سی بیا کولم پورا کار دی مدیر دوستانو زم مسلې چې بیا 10 کول کنه حالانکه زمونږ د ځوانانو باندې الله رحم وکي ما سره د طالبان نه په دې بمبو د کو یو را شوبه په ګرمي کو دای موږ نه ناراسته جوړی کنه په ګرمو بو 10 څه دي روا دی باباګانو لا ځوان سړي د پاره په ګرمو 10 کول مکروه دي دا مسله مو کرکټ کولې شي والیبال کولې شي د غنو ګډه چلولې شي هغه سکونه چې وي تسوي باکسینګ کولې شي او د چار دم د پاره بده ځان د اتیاو کالو د لسکم سلو کالو بابا جوړ ته پته شته چې دا د ایمان حصہ ده چې سړی د اودس په تکلیف باندې صبر کوي دا د ایمان حصہ ده او دا د انسان د ګناهونو درجېدو سبب دی الوضو بالمکاره په اودس کې ځان په تکلیف کول دا د انسان د هغه اندامونو چې کوم باندې اودس مونږ کوو په کوم باندې وباچو په اودس کې په دې کې په سترګو کې په لاسونو په جوا په وګونو چې کوم ګناه شوي د دې یخو بو په اودس کولو الله غو معاف کوي کم خلک چې په ګرمو بو استنجا کوي 2 میاشتې بعد ګوره بواسیر به وي پیګه کنه پیګه تا دا شی له ګولې د شکه ګریما بدی دړې خوږی خبرې کړې وای دي سي پېښ وکړه خدا بعض خبرې دا خو موږ د مرګري یو کنه نو تاسو ته خو زه چې علن صفا ساتم خدا شی نه راځي چې کم دغه لګولې دي کې خو بیا دار څنګه خلک ګوري استنجا کلم ګوره په ګرمو بو مکوي ښا استنجا چې څوک په ګرمو بو کوي کنه نو 10 به مزر ماتي او بل راځي چې ډېری بیماری پیدا کوي کنور په ګرمو بو 10 کې او خامخا د سید یا چا سره وخت نه یا ضعیفي بوډای په باغان د لپاره گنجائش ته صحابه کرامو طرز عمل نه سره راغلي دا زمون فقها وای یو سره په یخو بو قادر وی یخو بو باندې قادر وی او دل ضرر نه ورګي نو علبته مو وی اذا یخو بدون اهمیت دا سه ډایرک به تیمم تم نه دی چې که ضرورت راغی د لامبلو یو د او داسو او ته بیمار نه وي نو کډیره یخنیم وا او بابا ته یخ استعمال ضرورت نه دی علا کل حال دا او داسو باندې چې کوم وب استعمالېږي په احادیثو کې راغلي دي الله به دا په قیامت کې د دې او داس کون کی پتل د نیکو کې اچي د او داس مستعمل وبو دی وجه ابو هرره سے بدل اسنو ډیر وینځل یخنی بموا خدا دی خو بمراتلو ذکر د الله پیغمبر فرمایي چې مؤمن تبا په میدان محشر کې او په جنت کې دا عزت الله پاک ور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زبد خپل مؤمن او د خپل امتی په دې باندې پیژنم چې د اندامونو داس په پړقي میدان محشر کې خو ډېر خلک کیږي خو رسول کریم فرمایي چې زب خپل امتی په دې باندې پیژنم چې د اعضاء الوضو په پړقي
او د مؤمن د او داس د اندامونه دې ته په هغه کې کالیه چولې شي. سبحان الله. نو خبره دا کوم بعض خلکو ته دا اودس مسله وي نو دی وجنه چې د اشراق مونږ دیو کو د چاش په نیت دلته چاش دومره اهم مونږ دی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زما مور او پلار را ژوندي شي سونه خوشحالي وي او چاش به ولا قضا نه کوي د چاش مونږ به قضا نه کوي. دنیوي فائدې پکې دي. کم خلق چې د چاش او اشراق اهتمام کوي دی به اس د رزق تنگ صحیح نه کوي نه به د کاروبار سره مشکل راشي نه به بل یو لوی صدمه بدل راشي. نو دا منځونه ډېر اهم دي. په کار دا چې سړی هم کوي زنانه هم کوي. زنانه چې سار منځو کی او بیا د چیو وغیره او کار نه فارغ شي علماء کرام لیکلي دي دغه وخت دی د اشراق منځ کوي دې ته به الله په کور کې د حج او د عمرې ثواب ورکړي. او کم خلق مشران یا نور چې هغه لري څه ضرورت د پاره نزي کاروبار لنزي باید چې په خپل ځای کینی او مساجد په دې مونږ آباد کو دې سره په دې کلی علاقه باندې الله رحمت وريږي چې په جمعات کې څه کسان ناشتي کم از کم د خدای کتاب وای الله ته متوجي وي د الله ذکر کوي د الله یاد کوي نو دې سره ډېر فائدې ده پکې. او کدا جمعتونه داسې شاري او د قران شریفونو باندې داسې ګرد پروتي او داسې زستانه مخکې متمانه مخکې کېږي نو الله پاک دې بیا زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي. الله کریم دې موږ تاسو ته د ټولو نفلی او مستحب اعمالو او خصوصا د سنتو د اتباع توفیق راکړي. مستحبات چې څوک په ځای وروړي د سنت محفوظي او سنت چې نه قضا کوي او په سنتو پابندي د دې سړي واجب او فرض به محفوظي او فرض او واجب چې د چا محفوظ د الله سره تعلقي او چا چې فرض ضایع کو د خدای نه پیژندل علماء یو سړی منځونه قضا کوي ګناونه کبیره کوي او دغه پړه کې یاره ناراضي او د په دې نه خفقيږي وې دغه منافقت ته مونږګزار او بیلما ته یو دی حرام خور او حلال خور ته یو دی رښتینه او دروژن ته یو دی دا ډېر خلک یې کنه ته مو دا شرابي دی شراب څوک نسکی وته زناکار وي زناکار خټول دي خیالم دې خلکو ته کنه دا هغه د نفاق شعبه د شیخ عبد الغنی رحمه الله لیکلی دي. الله پاک مو منافقت نو ساتي. الله دې زموږ استاد ظاهري باطنی تزکیه او تربیه وکي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.